نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د هتیار او اسلحه سوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره 9 قسمه توري وي. اول قسم تور ته ذوالفقار ویل کېده. ذوالفقار د ستوره و چې 2 سرونه درلوده، چې دا د بني الحجاج د قبیله څخه غنیمت نبی علیہ السلام ته راغلی و. نبی علیہ السلام یو ورځ خوب ولیده. خوب داسې ویني چې د دې ذوالفقار دا 2 مشوکې چې دي دا یو مات سوی ده. رسول الله مبارک فرمایل چې مسلمانانو ته یو سخت تکلیف راتلونکی ده. هغه چې د احد په میدان کې 80 کسه مسلمانان شهیدان سو، 80 کسه بندیان سو، او د نبی علیہ السلام آقا چې رسول الله مبارک باندې انتهایی ډیر ګرام حضرت امیر حمزه داغه سینه سیریس و داغه نو زړه دایره وېستی. نو دغه تعبیر داغه او درې توري د نبی علیہ السلام د بني قینقاع د اموالو څخه حاصل کړي وي، چې داغه یو نوم قلعی و، د یو تبارو، د یو حتف نومېده، او مجزم او رسوب دا یو دویم قسم توره و. او یو قسم توره چې نبی علیہ السلام مبارک د خپل پلار څخه په ترکه کې ورته پاته سوی و. او بل توره نبی علیہ السلام عضب نومېده. عضب سعد ابن عباده نبی علیہ السلام ته دا ورکړی و. او بل توره قضیب نومېده. قضیب هغه اولنۍ توره ده چې رسول الله مبارک په غاړه کې واچول او په هغه باندې حمایل حاصلول، یعنی په غاړه کې واچول او زیور او ګېڼې حاصلول. دغه شانته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره قسم نیزې هم وي، کوچنۍ نیزې هم وي. ورسره د الله د پیغمبر سره زغرې وي، 2 زغرې وي چې د بني قینقاع یو علاقه وه، لکه دلته چې غوث آباد یې بولي، اډه یې بولي، بایپاس یې بولي، بني قینقاع یو علاقه وه. دغه علاقې نه یې راغوښتي وو چې د یو نوم د هغې نه فضه وه، او د بل نوم سعدیه وه، د بل ذات الفضول وه. دا جنگي خولون نه دی، زرې چې اغوندي چې توره تاثیر نه پر کول، دا نیزې تاثیر نه پر کول. نبی علیہ السلام مبارک سره یوه زغره د حضرت داود علیہ السلام سره وه. داود علیہ السلام چې کله د جالوت سره مقابله کوله غټ کافر و، هغه زغره یې اغوستې وه، هغه د رسول الله مبارک سره هم موجود و. او نبی علیہ السلام مبارک یو بل قسم چمړه غوندي و، چمړه شی و په ملا مبارک باندې راتاول د جنگ په وخت کې، چې په هغې کې 3 حلقې د سپینو زرو وې. او نبی علیہ السلام مبارک جنډه چې وه هغه سپینه وه. او بله د نبی کریم علیہ السلام مبارک چې کوم صفات دی خو ډیر دي.